السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د وفاقي دارالحکومت اسلام آباد په شمول په څلورو واړو صوبو آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان کې نن لوی اختر د مذهبي جوش او جذبې تر لاندې ونمانځلی شو. بلې خوا د ملک په مختلفو حصو کې افغان مهاجرینو د جمعې په ورځ باندې د سعودي عرب سره لوی اختر ونمانځه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په پوره ملک کې 20 کسان ووژل. حکومت د لوی اختر په مقدسه ورځ باندې په قام باندې د پېټرولو بم حمله وکړه. خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې سنت ابراهیمي موږ ته د نورو خلکو سره د قربانۍ کولو د جذبې احساس راکوي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي پریس کانفرنس ته د وینا په دوران ویلي دي چې زموږ نظر په سرینګر باندې دی. د جمهوریت اسلامي مرکزي امیر سېنیټر سراج الحق ویلي دي چې په 4 اګست به د کشمیر په حواله مشاورتي کانفرنس وي او په 5 اګست به یومي سیاح مناولی شي. د مسلم لیگ نون مرکزي مشر حسن اقبال ویلي دي چې د کلبوشن د وکالت په وجه د شرم نه د قام سر لاندې ځوړند شو. د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر محمود جان د اجلاس صدارت وکړ. د عالمي اداره صحت وفد د خیبر ټیچنګ هسپتال د پبلک هیلث لیبارټري دوره وکړه. د خیبر پختونخوا د پولیس سربراہ د شهید سپایي ذاکر د بچو سره ملاقات وکړ. دا ټیمې اهلکارو په پوره صوبه کې کور په کور باندې ماحول دوست بیګونه تقسیم کړه. د سعودي عرب فرمانروا شاه سلمان د کامیاب اپریشن نه پس د هسپتال نه کور ته رخصت شو. په امریکا کې 2 واړه جهازونه یو بل سره وجنګېده، راپرېوته 2 کسان پکې په موقع باندې مړه شو. د لوی اختر په ورځ باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 اهلکار په پوره صوبه کې په اهم مقاماتو باندې د هر قسم ناخوشګوارو حالاتو د مقابلې دپاره الرټ ولاړو.
دا سوشل میډیا په فیسبوک او واتس اپ او نورو ذرایعو باندې د لوی اختر د مبارکۍ د پوسټونو شیر کولو سلسله په زور شور سره جاری ده. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 30 غنټو کې کرونا وایرس په پورا ملک کې 20 نور کسان ووژل. دغه رنګې په تیرو 30 غنټو کې په پورا ملک کې 903 د کرونا وایرس نوي کیسونه ریکارډ شو. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمیره 5982 کم اتیاو ته ورسېده. د وفاقي دارالحکومت اسلام آباد په شمول په 4 واړو صوبو آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان کې لوی اختر د مذهبي جوش او جذبې تر لاندې ونمانځلی شو. د ملک په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو په عیدګاهونو او جوماتونو کې د لوی اختر منځ ادا که. په دې موقع باندې د ملک د خوشحالۍ، سوکالۍ، امن و امان د قیام او د کرونا وایرس نه د خلاصي لپاره خصوصي دعاګانې وغوښتلی شوې. د لوی اختر لمانځه نه وروستو بیا خلکو د سنت ابراهیمي د تازه کولو دپاره قربانۍ وکړې. د لوی اختر د مانځه نه فوراً پس خلکو د قربانۍ د څاروو د حلالولو او سنبالولو سلسله شروع کړه چې دا سلسله په اکثرو مقاماتو باندې تر ماښامه پورې جاري وه. حکومت بالکل د لوی اختر په موقع باندې په قام باندې د پټرول بم حمله وکړه. حکومت د ایل پی جی ګیس په شمول د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې اعلان وکړ. د دې اضافې سره د پټرولو قیمت 103 روپۍ 99 پیسې لیټر، های سپیډ ډیزل 106 روپۍ 4 کم 50 پیسې، د خاورو تیل 65 روپۍ 1 کم 10 پیسې او لایټ ډیزل به 62 روپۍ 80 پیسې لیټر خرڅیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د لوی اختر په موقع باندې د قام په نوم باندې په خپل پیغام کې ویلي دي چې سنت ابراهیمي خلکو ته د نورو خلکو دپاره د قربانۍ احساس ورکوي. د قام ته اپیل وکړ چې د ځان سره خواوشا غریبانان د اختر په خوشحالو کې ضرور شامل کړي. د زیاته کړه چې اختر خلکو ته هم د دغه جذبې د خپلولو احساس ورکوي. د اطلاعاتو مطابق به وزیر اعظم عمران خان لوی اختر په نتیاګلۍ کې مناوي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د وفاقي وزیرانو شبلی فراز او سید یوسف سره یو ځای پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې زمونږ نظر په سرینګر دی. د زیاته کړې ده چې نه کشمیریان د خپل موقف نه یو انچ وروستو کیږي او نه پاک فوج خپل موقف پرېښودو ته تیار دی. د ویشې د مقبوضه کشمیر په مسلمانانو د هندوانو د زور زیاتی خلاف په سوشل میډیا باندې مهم چلولی شي. د زیاته کړې چې د اګست په 5مه نیټه باندې د مقبوضه کشمیر په مسلمانانو باندې د هندوانو د ظلم او جبر خلاف پاکستانی قوم په یو صورت خاموش نشي پاتې کېدی. هم په دغه ورځ به وزیر اعظم عمران خان د آزاد جموں کشمیر اسمبلی ته وینا کوي. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق ویلي دي چې د کشمیر د ازادۍ په سلسله کې به په 4 اګست باندې مشاورتي کانفرنس کیږي او په 5 اګست به یوم سیاح مناولی شي. د زیاته کړې ده چې مودي سرکار په مقبوضه کشمیر کې د مسلمانانو قتل عام شروع کړی دی. دا خبره هم وکړه چې د دنیا د انساني حقوقو د براینام ادارو په شانتي د پاکستان حاکمان هم د مقبوضه کشمیر په حالاتو باندې مکمل توګه باندې خاموش دي. د زیاته کړه چې په مقبوضه کشمیر کې د مسلمانانو وینه بغیر د سوجي تویږي.
د مسلم لیگ نون مرکزی مشر حسن اقبال پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې مونږه د نیب قانون بالکل بلیک میل کړی نه دی. د زیاته کړې دا چې د کلبوشن په وکالت باندې د قام سر د شرم نه ښکته شوی دی. د وی چې د کشمیر د مسلې په حواله باندې د حکومت موقف بالکل واضح نه دی. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر محمود جان په باقاعده توګه باندې د اجلاس صدارت وکړ. د خیبر پختونخوا آی جی پی ډاکټر ثناءالله د پولیس د شهید سپایي ذاکر الله د بچو سره ملاقات وکړ. دې ته دلاسه ورکړه او د دې سره د څه وخته پورې ایثار شو. د صحت د عالمي ادارې وفد د خیبر ټیچینګ اسپتال پیښور د پبلک لیبارټرۍ دوره وکړه. وفد په دې موقع باندې د خیبر ټیچینګ اسپتال د پبلک هیلث لیبارټرۍ په حواله باندې مختلف معلومات حاصل کړه. د خیبر پختونخوا د محکمه بلدیات ټیمیز په پوره صوبه کې کور په کور باندې ماحول دوست بیګونه په خلکو کې تقسیم کړه. په دې موقع باندې د ټیمیز اهلکارو هدایات جاری کړه چې خلک د قربانو ګند او علایشونه په دغه بیګونو کې واچوي. د ټیمیز اهلکار به راځي او دغه بیګونه به اوچتوي چې دا رنګي ماحول صفا وساتلی شي. د سعودي عرب فرمانروا شاه سلمان په اسپتال کې د کامیاب اپریشن نه پس د اسپتال نه رخصت کړی شوی دی. وایي چې د امریکې په یو ریاست الاسکا کې دوه واړه جهازونه په خپلو کې وجنګېدل، راپرېوتل چې اووه کسان پکې په موقع باندې مړه شو. د لوی اختر په ورځ باندې په پوره خیبر پختونخوا کې د ریسکي او ډبل 122 اهلکار د څه قسم پیښې د مقابلې دپاره په اهمو مقاماتو باندې الرټ ولاړ وو. د ریسکي او ډبل 122 اهلکارو ته دا هدایات د ریسکي او ډبل 122 خیبر پختونخوا ډي جي خطیر محمد جاری کړي وو. د وینا مطابق د دې اقدام مقصد دا و چې خلک لوی اختر په سکون او اطمینان سره ونمانځي او په دې موقع د دې د هر ممکن امداد دپاره د ریسکي او ډبل 122 ځوانان د دې په شا باندې ولاړ او د هرې ناخوشګوارې واقعې په موقع باندې د خلکو خدمت وشي. د سوشل میډیا په مختلفو ذرایعو باندې خلک لګیا دي د لوی اختر د مبارکو پوسټونه دړادړ شیر کوي. په دې پوسټونو کې زیات پوسټونه په فیسبوک، واتساپ او ټویټر باندې شیر کیږي. د یو اندازې مطابق په یو منټ کې په لکونو دا قسم پوسټونه د سوشل میډیا په مختلفو ذرایعو باندې خلک شیر کوي او دارنګې د پوسټونو د شیر کېدو دا سلسله د یو سکند دپاره هم نه ودرېږي. معلومه شوې ده چې د اختر د مبارکۍ د اسانه طریقه د ملک سیاستدانان او سرکاري لوی افسران هم استعمالوي. دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې اکثر سرکاري افسرانو او سیاستدانانو د دې مقصد دپاره خپل د سوشل میډیا خصوصي پیاروز ساتلی دي. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.